سلام افغان هستم. امروز یک خبر مهم درباره ویزه های بریتانیا دارم که مخصوصا برای افغان ها بسیار تاثیرگذار است. تا آخر ویدیو با من بمانید چون جزئیات مهمی را توضیح می دهم. بریتانیا روز سه شنبه اعلام کرد که صدور ویزه تحصیلی را برای شهروندان افغانستان، کامرون، میانمار و سویدن متوقف می کند. همچنان شهروندان افغانستان از دریافت ویزه کاری محروم می شوند. خبرگزاری رویترز نوشت که این تصمیم در حال گرفته شده است که احساسات ضد مهاجران در بریتانیا افزایش یافته است. وزارت داخله بریتانیا در بیانیه گفت که در پی افزایش درخواست‌های پناهندگی از مسیرهای قانونی برای نخستین بار صدور ویزه برای شهروندان 4 کشور متوقف می شود. شبانه محمود وزیر داخله بریتانیا گفت که این کشورش همیشه با افرادی که از جنگ آزار و اذیت فرار میکند پناه خواهد داد، اما سیستم ویزه ما نباید مورد سوء استفاده قرار گیرد. او شهروندان افغانستان و 3 کشور دیگر را متهم کرد که از نظام مهاجرتی بریتانیا سوء استفاده میکند. این یک خبری است که امروز نشر شده از طرف بریتانیا و به خاطر افغانها یک خبر نگران کننده است، به خاطر که بعد از این هیچ ویزه کاری و تحصیلی برای افغانها داده نمی شود. سلامونه دوستانو، دغه یو ډیره مهمه برخه د بریتانیا د ویزو په اړه دی چې بعد د دینه نن د سه شنبه په ورځ د بریتانیا داخله وزیر اعلان کړی دی چې افغانستان او درې نور هیوادونه ورسره نور نشي کولای چې د تحصیلي ویزه او کاري ویزو ته اپلای وکړي. یعنی دینه ایسته افغانستان خلکو ته او د درې نور هیوادونو ته چې دلته زه تاسو ته وایم نور نشي کولای چې د تحصیلي ویزو او د کاري ویزو ته اپلای وکړي، یعنی بند شو ور باندې. دا ځکه دا په داسې حال کې دی چې خپل د داخله وزیر ویلي دی چې د پناهندگی یا همدغه د ویزو څخه د بد استفاده کیږي، یعنی سوء استفاده کیږي. په دغه برخه کې د تحقیقات کړي دي، بعد د تحقیقاتو په دغه نتیجه رسیدلی دي چې دینه ایسته نور افغانستان او درې نور هیوادونو ته با نور د کاري ویزې او تحصیلي ویزې نه ورکول کیږي. دا یو ډیر بد خبر دی د افغانانو د خاطره او همداسې د نورو درې هیوادونه چې ورسره شامل دي، ځکه زمونږ او ستاسو افغانان هم ډیر غلط کارونه وکړل، هلته ډیر جرمونه وکړل او دغه ټول به دیو سفتیږي، دیو سیستم ته راځي، دغه ته راځي، نو دغه د خطره نو دغه حالات هم حتما راپېښیږي. نو من چې چغې وهو چې افغانانو دا کار مه کوئ، دا کار مه کوئ، خو څوک یې نه مني. هر څوک راځي خپله دلته بدماشي اعلانوي، هر څوک خپله دلته ځان نه وروره بدماش ګوټی جوړ کړي، وروره دلته به 2 روپۍ به دلته هلته افغانستان کې درلودنه چې دلته یو 2-3 روپۍ پیدا کړي، دلته بدماشي شروع کړه، دا وکړه هغه وکړه، نو دغسې حالت بیا پیښیدی شي. یو سړی چې یو کار وکړي نو 100 نورو ته ضربه رسوي. که چېرته یو غلطي کېږي، یو اشتباه د یو افغان لخوا نه کېږي، هغه که په هر برخه کې، هغه که په لندن کې، برطانیه کې، بل ځای کې، بل ځای هر چېرته چې یو کار د یو افغان له طریقه کېږي، د 100 نورو افغانانو دوسیه ورسره خرابېږي. موږ چې همیشه چغې وهو چې دلته راغلي یاستئ، خپل خواري زحمت وباسئ، تېر شئ د ناوړو او بدو کارو څخه، خپل زحمت دی وباسئ، خپل کار دی وکړئ، خپل پیسې دی لاسته راوړئ، خپل فامیل دی وساته، دغه کار وکړه بس خلاص. نو دغه داسې په نننۍ یو بد راپور د افغانانو د خاطره، خصوصا هغه افغانان چې په بریتانیا کې ژوند کوي او غوښتل یې بریتانیا ته راشي او یا کیسونه په دغه لار کې دي، پروسس کې دي چې مثال بریتانیا ته راشي، شاید هغې کیسونو ته هم ډیر زیان ورسیږي. هغې په اړه کوم تفصیلي کوم دغه نشته دی. که چېرته نوی خبر راځي، کوم نوی دغه راځي، نو موږ به تاسو سره شریک کړو. نو بیا هم تاسو ټولو نه مننه، او که چېرته زما چینل مو لایک کړی نه، فالو کړی نه، سبسکرایب کړی نه، مهرباني وکړئ سبسکرایب وکړئ، لایک یې کړئ، فالو کړئ، او دغه خبر چې ما تاسو ته وویلی دغه نورو دوستانو سره شریک کړئ چې په بریتانیا کې اوسیږي او په بل ځای کې اوسیږي. نو ښه ژوند وکړئ، چې چېرته ژوند کوئ ښه ژوند وکړئ،
ضرورت نشته دی چې یو ناوړه کار پسې وګرځې، غلط کار پسې وګرځې. دلته راغلی یې وروره، ښه کار وکړه. څوک هم ولاکه درته څوک څه ووایي، خو چې دا غلط کارو پسې ګرځئ نو بیا غلط وایي، غلط ګرځي، غلط به پرځئ. نو دغه یو متل دی. نو بیا هم ټولو دوستانو څخه مننه، ژوندي اوسئ، الله مو ژوندي لره. تر بل ښایسته ویډیو دپاره ما سره پاتې شئ. خدای مو سپارم، الله مو مل شه. سلام علیکم.